نن چې کوم د پاکستان عالمي سټیټ بینک دی د هغه خواته چې دی راغلی و، دا د پاکستان سرمایه ده او دا د پاکستان لکه دا خو ډېر غټ څیز یې جوړ کړی دی یار. او دا خبره زما په خیال باندې د کور نه چې کې د کټ بازو راوړلی دی. او کنه دا کټ بازو همداسې پروت و، بس ما راغلی ته پیدا ته نشي واخیستلی. همداسې پروت نو مطلب چې دا تا روشته و نو مور بیخي چې کې داسې په جارو مارو باندې نه وي والی. نو ما مور پلار نور هم خوشحاله شوه چې زما زوی یو داسې کار کوي او مخکې په وړاندې دی. دا وګورئ دا ډېر ښه دی هلکه، مکمل داسې اسري کړی لوټې راوباسه چغزن. زړه مې هم داسې نرۍ نرۍ خوږېږي، ډېرې داسې ګوتو کې نه نیسم، دونه چغزن دی زړه مې همسې نه لاس راله کټ نه کي. دا ملګری دا ماشوم دا د بره پښتونخوا دی، خو دلته کې په پېښور ښار کې ژوند کوي. د نانکپورې په دې مکتب کې چې دی د خپل زده کړې ترلاسه کوي، خپل زده کړې کوي. که چېرته د IMF دا قرضې هم پرې ختمې کړلې یا که نور هم پرې خپل معیشت ښه کړه، که نور هېڅ هم ونه کړو، ځان نه به پرې چې د ګاډې والو چېرته کې شته ښکلې واده به پرې ځان نه وکړو. چېرې سرکاري سکول دی دلته سبق نه ښودلی کېږي. سرکاري سکول دی ماشوم به بهر ګرځي له وړغۍ به کوي، ماشوم به ځان سره بنیا یا لینده چې دی راغشتي هغه به چېرته چتو پسې ګرځي، ماشوم به چېرته کې چوکه وسرئ پردی خرې به ځغلی، ماشوم به چېرته کې سپي ځغلی، ماشوم به دا کوي دا کوي چې څه د دنیا جهان لوفری دي اب د سرکاري سکول د ماشوم پورې ستړی مه شئ سرجي. الله دې وبخښه، ډېره مهرباني. السلام علیکم ټولو نه. اول خو زه افغان سټریم چې کوم ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو تشریف راوړو او موږ له مو ټایم راکړو. ډېره مهرباني. سر ستاسو خپل نوم څه دی او خپله لنډه پېژنګلو را سره وکړئ. زما حبیب ګل نوم دی او دلته کې ایز HDM پوسټ باندې کار کوم ګورنمنټ های سکول نانکپوره کې. ښه جي سر دا چې ما وکتل که نه دلته کې زه رادننه شوم، تاسو چې دا کوم ماحول جوړ کړی دی د بنده پکې روح خوشحاله شي، هغه موږ د خپل ماشومتوب او خپل بچپن چې دی هغه راته بار بار رامخې ته شو. دلته کې لکه یو ډېر ښکلي ماحول تاسو د ماشومانو ته ورکړی دی. دا فکر ستاسو څنګه ذهن ته راغی؟ دا ستاسو ډیوټي ده که نه دې سره ستاسو خپل ځاني شوق دی؟ څه وجه ده چې داسې ښکلی ماحول تاسو جوړ کړی دی؟ یاره دا چې زه مخکې کوم سکولونو کې وم نو تقریبا 2-3 سکوله وو، هغې کې ما هلته مې هم دا اپلای کړې ده او ماشاءالله ډېره کامیاب شوې وه.
دا اصل کې پیله دا چې فرست ټایم دا ما په کراچۍ کې یو پرایویټ سکول کتلی و، نو ما وی چې ولې نه داسې ګورنمنټ سکول کې هم داسې یو آرټ ګیلري شکل یا دا چې کوم هلکان کوم ماډلز جوړوي چې په دې شکل باندې دلته یو کمره ورته مختص شي او هغه، نو بیا ما د هغه سکولونو هم هیډانو سره به چې خبرې وکړې نو ما ته بیا صحیح ریسپانس راکولو، ما له بیا دا شانته کې روم ووم راکړی و. خو اصل کې زه متاثره کېدم به داسې هلکانو نه چې هلکانو به کې بلا ټیلنټ دی چې ما به ورته څه کار لږ ورکړو یا به څه ماډل څه دغه هغه به فوراً هغه جوړ کړو. ما یار دا خو وای نه چې دی چې کوم دا ماډل جوړېږي چې دا بیا موږ یو محفوظ کړو، یو دی کې محفوظه پراته نو ډېر ښه. نو په هغه سلسله کې ما ویل چې یاره دې دپاره ما بیا دا ریکویسټ هر پرنسپل صاحب ته کولو چې یار جي داسې یو کمره، نو هغه به ته څه کوې مې زه به پکې دغه شانته کې ماډل چې کوم دا هلکان جوړوي نو هغه به پکې موږ محفوظ وږدو. نو ما ته هر پرنسپل ماشاءالله ښه دغه راکړی دی او دې سکول ته چې رالو د دې پرنسپل صاحب نوید اختر صاحب ما ته ښه سپورټ راکړو، بلکې چې ما هغه ته ما ویل زه به تا باندې یو دغه کوم سرپرایز یو ویزټ بر باندې کوم کمره هغه ته راکړې وه چې خالي وه، چې بیا هغه کله ویزټ وکړو نو چې دلته رالو ویې کتو ډېر متاثره شو، یکدم یې جیب نه 5000 روپۍ راوړي دا ستا انعام شو. نو لکه هغه پیسو خو دغه خبره خو زما سپورټ ډېر زیات کوي، اوسه پورې کوي او ښه دغه کوي، آرټ لور سړی دی داسې. استاد محترم د تاسو ملګرو کو وینئ که نه ګیر شاپیره تاسو دا کمره وینئ دلته کې چې دا کم ماحول دوی جوړ کړی دا ماشومان هم لګیا دي په خپلو خپلو کارونو کې چې دی بوخت دي، مختلف شیان چې دی جوړوي که نه دې کې واقعي د انسان روح ډېر زیات خوشحالیږي. خو خبره مې دا ذهن ته راله که نه چې لکه مونږ همیشه دپاره دا اورېدلی دي چې یاره سرکاري سکول دی دلته سبق نه ښودلی کېږي، سرکاري سکول دی ماشوم به بهر ګرځي له ورغی به کوي، ماشوم به ځان سره بنیا یا لینده چې دی راغشتي هغه به چېرته چتو پسې ګرځي، ماشوم به چېرته کې چوکه وسرئ پردی خرې به ځغلی، ماشوم به چېرته کې سپي ځغلی، ماشوم به دا کوي چې څه د دنیا جهان لوفری دي اب به د سرکاري سکول د ماشوم پورې ورتړلی شوي. نن چې زه رالمه او ما دا هر څه وکتل دا هر څه زما د سوچ نه بالاتر و، هغه د هغې مکمل چې دی مختلف و. دا وجه څه ده سر؟ یاره همدغه خو موږ شوقه وو که نه چې کم از کم تاسو لږ دننه راشئ دننه وګورئ، وي به ټیک ته خامې هر ځای کې شته، وي به ډېر سکولونه، خو یعنې ماشاءالله د الله فضل چې 70-90-80% سرکاري سکولونه ماشاءالله ډېر ښه شوي دي او ډېر ښایسته کار کوي. دا تاسو وګورئ دې کې بل دې کې داسې ماډلې دي چې دا موږ د نصاب متعلق جوړ کړي، لکه چې موږ هلته کې ټیچ کړو نو هغه شیز بیا رایي په ماډل په توګه کې بدلوي کې ساینس سټوډنټان یا انټرسټ لري او آرټس خو زموږ تاسو وکتل په دې کې چې آرټس هم پکې انټرسټ لري، خو دا ټولې ماډلې چې کوم دا ریلیټډ دي زموږ نصاب سره، موږ چې کوم ټیچ کوو هغې مطابق باندې بیا دغه ماډل هم تیارو. او دا نن سبا خو یو امر کولو چې لرنینګ بای ډوینګ دور دی، یعنې چې څه کار ته هلک ته پریکټیکلي هغه وکړي یا ورته ښه یادېږي بغیر د دغه نه چې لیکلو کې یا رټاو لګوي. نو په دې وجه باندې ماشومان ډېر انټرسټ هم ورکوي او ډېر تاسو دا ګورئ یار یو کس خپل ما ته راشي سر موږ پراجیکټ راکړه 2-3 هلکان په یو پراجیکټ باندې لګوي، تاسو دا وکتل چې هغوی به هغه ماډل بیا تیار کړي دغه کې به لګوي پې محنت کوي. ان تر دې پورې تاسو د خټو سکول بلډینګ وکتو دا غریبانو به د هغه کلو علاقو نه مې ځان سره خټه په شاپورو کې راوړه او دلته کې به یې دلته خو خاریه ده خټه ونه نو به یې راوړه وایي نه دا دومره مزدار بلډینګ یې جوړ کړو ښایسته طریقې سره. نو دې پورې هم چې شوق ډېر زیات دی او ټیلنټ هم ماشاءالله ګورنمنټ سکولونو کې ډېر زیات دی. بالکل سرجي دلته کې چې څومره ښکلې ښکلې ټیلنټ دی دلته کې تاسو سره هغه خو نه ما وکته او لالیګې ما مخ په وړاندې روان یم ګورم که نه دې ملګرو سره په کومه طریقه باندې چې دلته کې حبیب ګل صاحب لګیا دی دا ماشومان دا پالش کوي او د دوی نه هغه دوړه سنډي او د دوی هغه اصل سحرې د دوی هغه اصل کارګردګي هغه خلکو ته وړاندې کوي، دا ډېره زیاته د ستاینې وړ ده. دومره ښکلی ماحول چې دی په سرکاري سکول کې لکه ما هېڅ کله نه و کتلی مخکې چې داسې استادان وي نو باید چې دا سکولونه داسې نور هم مخ په وړاندې لاړ شي او داسې ماشومان چې دی هغه نور هم رازرغون شي، هغې نه نوره هم د هغې چې کوم پټ پټ صلاحیتونه دي هغه راښکاره شي د خلکو مخې ته او هغه زمونږ د دې چاپېریال زمونږ د دې خاورې نوم چې دی هغه روښانه کړي. سرجي یو پوښتنه درنه بله کومه دا چې کوم ماشومان لګیا دي دا تاسو تیاروئ د کور د اړخه دوی سره څه مرسته کېږي؟ یاره ډېره مرسته ورسره داسې کېږي چې پیرنټس ډېر ښه دغه ورکوي ځکه چې دې باندې خرچې هم کېږي که نه دا خو ټول هر څه دی د خپل پاکټ مني نه دا کوي
دې کې چې څه دی مثلا یو موټر راوړي دغه راوړي نو کم از کم چې نه 100 روپۍ باندې خو وایي نو خامخا چې والدین ورسره کوي سپورټ ورسره ډېر کوي او موږ ته ښه رسپانس میلاویږي پته همدا لګي چې کوي ورسره ماشومانو سره بلکې ډېر داسې هم ډېر هلکان دي چې هغوی خپل پاکټ مونې لږې لږې جمع کوي او وایي سر زه داسې کوم ما دونه پیسې جمع کړي دي غریبي ده که نه سرکاري سکولونو کې خو دغه مسله نو د کور طرف نه هم ورسره وي دوی کې خپل هم لږ دغه شته دی نو شوق یې دی دغه یې دی بس جوړوي او موږ هم ورسره خپل څه رسم چې کېږي ورسره کوو خو دې کې موږ دا شیزونه استعمالوو چې هغه بالکل دغه یي لکه یوز ډي سي بېکار شیزونه لکه ترموفون شو یا ګاتې شوې دا شیزونه ټول ډسپازیبل ګلاسونه شول دا خلک لړه کوي نو هغه دی یوټیلایز کړي نو هغې سره ډېر ښه ماډل یې ترې جوړ شي او استاد محترم دا راته ووایه چې یاره دلته په دې چاپېریال کې نور داسې حکومتي چارواکي یا داسې خلک هغوی تاسو سره څه مرسته کوي په دې کې یاره د زموږ طرف نه خو داسې څه نشته دی دا خو بس چې څه کېږي بس پرنسپل صاحب دی او زه یې به دغه کوو د بار نه داسې موږ سره دغه نه کېږي دا به زه یو کمزوري به وګڼم یا به څه ومنو که دا خو چې لږ موږ سره نور سپورټ کېدی ځکه زموږ دا آرټ چې کوم دی دا ډرایینګ د دې هر میټیریل ډېر ګران دي چې دا موږ ته لږ دغه کېدی ډرایینګ بورډ موږ ته اویلیبل وي کلرز موږ ته اویلیبل وي بل کینویز موږ ته اویلیبل وي نو بیا به نور هم ډېر ښه طریقې سره به نور هم موږ خپل آرټ مخکې کړی وی او ښه به استاد محترم یو بل پوښتنه درنه کومه زه چې داسې ګرځم که نه په دې خاریه کې داسې ګرځم ډېر داسې ماشومان زه ووینم چې هغه د سکول نه محرومه دي هغه سکولونو ته نه ځي یا د پیسو په وجه باندې یا د نور څه داسې حالات دي د هغې په وجه باندې یا داسې وي چې یاره د هغې په ذهن کې دا خبره کینولې شوې وي چې ته به سبق نه وایې هغه که تپوس پوښتنه ترېنه وکړی شي نو هغه د سبق خپله راځي هم نه نو زه وایم که داسې څه ماشومان وي آیا هغوی سره تاسو داسې مرسته کوئ په دې ځای کې تاسو هغوی ته ځای ورکوئ چې تاسو سره هغوی داخله نه وي کړي یا نور څه هغوی همداسې راشي او دلته کې چې دی لس شل منټه تېر کړي دا ځای زیږې وګوري یا دلته کې چې دی څه خپله تحلیق کاري وکړي څه جوړ کړي بالکل دا خو کوم ګه بلکې دا خو زموږ مخکې ګورنمنټ طرف نه هم دا دغه شوی چې دا چې کوم روزګار والا ماشومان دي دی راولئ نو دې باندې ښه پوره مې هم چلېدلی او ماشاءالله ډېر کامیاب شوی یم زموږ سکول ته هم ډېر داسې هلکان راځي چې هغه بار کارونه هم کوي او دلته کې بیا راځي لکه سیکنډ شپ شروع شوي دي ګورنمنټ سکولونو کې هغه هم د دې هلکانو دپاره شروع شوي دي نو هغه هلته کار هم سهار کې کوي او مازدیګر کې خپل سکول هم وایي نو دا شته دی هغه مختلف طریقو سره دغه دی سیکنډ شپ هم دی دپاره خصوصي شروع شوی دی ښه جي ښه جي زه وایم داسې لږ چکر به ولګو د ګلونو ماشومانو سره به هم میلاو شو او دوی چې دا کم کم شیان جوړ کړي دي په دې باندې به هم د ملګرو سره خبرې اترې وکړو د دوی مخې ته به یې راولو څنګه مو خوښه ده ډېره بالکل بالکل او یو ځل بیا ستاسو ډېره مهرباني تھینک یو چې تاسو تشریف راوړو ډېره مننه سر راځئ چې داسې ورشو ورچکر ولګو نن چې کوم د پاکستان عالمي سټیټ بینک دی د هغه خوا ته چې راغلی دا د پاکستان سرمایه ده او دا د پاکستان سټیټ بینک دی سټیټ بینک ورته ځکه وایم چې د دې استاد محترم او د دې د نورو ملګرو راته دا وویلې چېرې دا هلک لوټونه جوړوي نو ګورو چې دا هلک دا پیسې په کومو طریقو باندې جوړوي دا هم تاسو ته درښیو او که چېرته کې خدای پاکې بړه باندې د رخم اوبه تویې کړې دا جادوګري مونږ ته هم راوښودله که چېرته د IMF دا قرضې هم پرې ختمې کړلې یا که نور هم پرې خپل معیشت ښه که نور هېڅ هم ونه کړو ځان نه به پرې د ګاډې والو چېرته کې ښایسته ښکلې واده به پرې ځان نه وکړو یا څه نور داسې د ژوند نه به پرې مزې چرچې واخلو ستا مشې بله خوشحاله اوسئ څه د نوم دی او د کوم ځای رفیع الله مې نوم دی د پتنګ چوک یاره ته دا پیسې څنګه جوړوې دا بس یو طریقه کار دی زموږ نو دا څنګه طریقه کار دی دا زمونږ د کتونکو ته مو ښایي چې دا طریقه کار وویني او مونږ ته مو ښایي یاره زه خو وایم چې مونږ له هم په چته کې څه ښه نوټونه چاپ کړه چې ځان له پې څه وکړو څه بندوبست وکړو ځان له تاسو دپاره به یو چاپ کړم خو دې کې باره کې رانه مه خفه کېږئ چې دا طریقه راته وښیه د څو لوټ په راته چاپ کې 50 هغه د 500 زمانه کوم ځای ته لاړه چې نن سبا د چا په 1000 روپو هم ګزاره نه کېږي دې اوس هم ما ته د 500 روپو لوټ چاپ کوي خو زه راځه د 500 روپو لوټو سره ګورو چې دا دې په کومه طریقه باندې چاپ کوي شروع شه ملګري راځه دا یو سکرین پیج دی صفا دا زه بیک سایټ نه ورکوم شاته نه
دلته مخکې لوټ وباسي 50 هغه ګورئ تاسو کتلی شئ هغه وګورئ وایم دا وګورئ دا ډېر ښه دی هلکه مکمل داسې اسري کړې لوټې راوباسه چغزن زړه مې هم داسې نرۍ نرۍ خوږېږي ډېرې داسې ګوتو کې نه نیسمه دونه چغزن دی زه هم هسې نه لاس راله کټ نه کي یاره دا لوټ تا په کومه طریقه باندې راوباسه مړه یو ځل یې راته بیا وکړه 100 وباسم ښه زه د سلو روپو لوټ راته راوباسه دا بل صفا پیج دی تاسو کتلی شئ وګورئ سم پې نشته دي دا زه د بیک سایډ نه ورکوم دا به تاسو ته مخکې 100 روپو لوټ وباسي تاسو کتلی شئ دا وګورئ ای هی سره لوټونه انقلابي رنګونه او ورسره دا هم همغه شان دی چغزن دی د دې خوشحالۍ که لاس خو نه کټ کوي زه خو بیا ویېدم ما وې چې ته لاس رانه کټ نه کړي یاره دا زه بیا په خپله باندې هم چې دی خدای شته پوه نه شوم لکه هسې هغه مبالغې نه راوړاندې چې دی صفا خبره ده چې زه پې هم پوه نه شوم چې دا ټریک دا لږ په کومه طریقه باندې کوي خو که په هره طریقه باندې کوي ډېره ښکلې د لاس صفایي راولي او ډېره ښکلې طریقه باندې کوي ځکه چې هېڅ څوک پې نه پوهېږي صفا خبره ده خو بیا مونږ به کوشش کوو که دا طریقې مونږ ته وښوله هلکه دا چل مونږ ته وښایه نه جي خفه نه شي نو ولې به نه خفه کېږو چې دا چل ته مونږ ته نه ښایي خامخا به خفه کېږو زمونږ بړه جاړي ګردې به م خوږېږي تریخې به م خوږېږي د خفګانه هغې کې څه نه شم ویلی خامخا ته مونږ خفه لېږې دې ځای نه بس داسې ورته ووایه لیدونکو دا ما سره یو بل ګلالی ماشوم ولاړ دی راځئ د ده نه تپوس پوښتنې کوو چې ده څه جوړ کړي دي او هغه بیا ستاسو نظر ته راولو تاسو ته یې راوړاندې کړو ستړی مه شئ ګله خیر اوسئ څه دې نوم دی او د کوم ځای محمد اسماعیل مې نوم دی د ګړی بلوچ اوسېدونکی یم ها ها محمد اسماعیله دا راته ووایه ګله چې څه څه دې جوړ کړی دی ما جی د فالتو اسکریمانو ډکې وي هغې نه ما چوپړی جوړه کړې ده او بل دا فالتو بوتل یې موږ پیپسي وڅکو شربت وڅکو هغه لړه کړو د هغې نه ما ډسپوزیبل کولر جوړ کړی دی بل دا ترموفون دی دا بار ملکونه پکې دغه راشي سامانونه راشي هغه لړه کړي نو د هغې نه ما سپلیم جوړه کړې ده او بل پینټینګ پیډ هم ما جوړ کړی دی او دغه شانتې نور مې سټینسل جوړ کړي چې هغه په ډېر تعداد سره مونږ په دیوال باندې ګل جوړو یا کلمه لیکو نو هغه په سپری سره کېږي ها 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 ډېر ښه دی زه وایم چې اوله دا کور داسې راوړاندې کړو دا جوپړی ده بیا دا کولر بیا دا سپلی چې دا نمبر په نمبر باندې داسې پرله پسې د لیدونکو ته وښایو او دوی ستا د تخلیق کاري وویني څنګه دی خوښه ده ولې نه راځئ جي دا چوپړی دې کې دا سکریمانو ډکې استعمال شي پکې منځ کې سپیدار ډکې دي چې کوم موږ د بنیاد په ذریعه ایږدو او دا لاندې پکې ګته استعمال شي چې کم د لیس پاپړو کاټن استعمال شي او خراب شي هغې نه ما لاندې ځمکه ترې جوړه کړې او دننه پکې نور هم دغه شانتې ګلکاري کېږي خو بس ما سره بیا دونه ټیم نه یا دونه وخت نه چې ما پکې نور کړي ها 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 او دا څه دی ډسپوزیبل کولر دا جی دا ډسپوزیبل کولر دی چې مونږ هغه حاضر ټیم باندې استعمالولی شو او راځئ تاسو ته زه ایکسپلین کوم ښیم درته دا جی چې کله په دې باندې پریشر راشي نو دا اوبه سټارټ شي چې تر څو پورې په دې پریشر را روان دا اوبه به سټارټ وي چې کله په دې باندې دا پریشر بند شي سر پې ټیټ شي د دې اوبه سټاپ شي دا موږ حاضر ټیم دپاره یا حاضر وخت دپاره استعمالولی شو هلکه دا دې څه جوړ کړی دی دا جی ترمافوم نه مې سپلی جوړه کړې ده او دا لکه فالتو شیزونه موږ لړه کړو د هغې نه ما سپلی جوړه کړې کور کې کارپېټ د پاسه یا داسې واشروم دپاره استعمالیږي دا سپلی ها 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 ډېره ښه دی مینوالو یا ګلونو که تاسو ګورئ نو سپلی یو اړخ ته چې دی زمونږ کلتوري نښه هم ده
بلکې زمونږ په کوزه پښتونخوا کې بیا په تیره د چارسدې د اشنغر په خاوره باندې که تاسو دا فکر کړی وي د دې ځای سپلای ډېرې زیاتې مشهورې دي، بلکې په نړیواله کچه باندې د دې ځای سپلای خلک ډېرې زیاتې خوښوي. نو یو هکله باندې که دی تاسو فکر وکړئ نو دا زمونږ یو کلتوري نښه هم ده چې د دې ماشومانو ذهن دې پلځي دې اړخ ته ځي یا د دغې استاد په مرسته باندې د دوی ذهن دغه اړخونو ته ځي چې دوی لګیا وي خپل کلتوري نښې هم دوی ژوندی ساتي او دا څیز هم مخ په وړاندې دوی بوځي. بل داسې جوړ کړی دی هلکه بل مې یو پینټینګ دپاره پیډ استعمالیږي چې هغې کې مونږ کلر مکس کوو. نو دا مونږ ته ډېر استادان وایي چې بازار کې والې خو مونږ د خپل کور کې بوتل سرونو نه یا نور شیزونو نه جوړ کړي دي خپله. نو مونږ سټوډنټان یو دونه پیسې مونږ سره ویم نه او بس مونږ کور کې ځان دپاره جوړ کړي دي. دا د پینټینګ پلیټ دی، په دې کې بوتل سرونه استعمال شوي دي او ترمافوم پکې استعمال شي. دغه شانتې برش دپاره پکې ځای هم شته چې هغې کې مونږ برش ایږدو. دا پکې د برش دپاره ځای دی او دې ته لاندې چې خوځي نه یا څه کېږي نه نو دې دپاره هم خپې جوړې کړي دي او دغه شانتې نورو هم دې نه هر څه جوړېږي. بس دغه پینټینګ دا که زمونږ کم آرټسټان ملګري مونږ ګوري چې کم پینټران وي هغې سکیچ جوړوي هغې نور داسې رقم پینټینګونه کوي نو دا څیز به هغوی ډېر زیات ښه پېژني. صحیح شو، په دې کې هغوی ځان ته کلرز واچوي، مختلف رنګونه چې دي هغې په دې کې اچولی وي او هغه رنګونه په دې کې هغوی اخږي او بیا هغه مکس کوي پکې او لګیا وي دغه رنګونو نه مختلف چې دی هغوی انځورونه جوړوي یا د هغې نه ښکلې چې دی قدرتي شیان ترې نه جوړوي. نو په دې باندې به هغه ملګري ډېر زیات ښه پوهېږي. راځئ ملګرو داسې ورځو زما سره اوسئ، د بل ملګري په طرفا ورځو او هغه سره خبرې اترې کوو، ګورو چې هغوی څه جوړ کړي دي، هغه هم د ستاسو مخې ته راولو. ستړی مه شئ. خیر اوسې. څه دې نوم دی او د کوم ځای؟ زاید الله مې نوم دی، افغان کالنۍ کې اوسېږم. ښه ډېر ښه. هلکه زاید الله دا راته ووایه یار چې دا د څه شی جوړ کړی، دا کور دی که سکول دی؟ ما خو تپوس پوښتنه کوله چا راته وایي چې سکول دی او څوک وایي چې نه کور دی. دا زموږ د سکول ماډل دی، ښه خټې نه م جوړ کړی دی. دا راته ووایي چې دا ماډل تاسو په څونه وخت کې جوړ کړو، دا فکر هم څنګه ذهن ته راغی؟ دا بس څه کسانو کتې نه سکول جوړ کړی، مونږ به خټې نه جوړ کړو او په 4 کسانو دا جوړ کړی دی په شریکه. په کور کې هم داسې چې د خټو کورکي مورکي جوړ کړی دی که نه؟ نه جي. دا تاسو لیدلی شئ لیدونکو، دا پېښور ښار دی که نه؟ په پېښور ښار کې چې تاسو وګورئ چېرته کې د خښتو پاخه بلډینګونه دي، هلته کې دوی اوس هم لګیا دي د خټو کورونه جوړوي، د خټو. نورې خبرې اترې هم ورسره کوو. راځئ دا کور تاسو په څومره وخت کې جوړ کړو؟ یو میاشت به په دې باندې زموږ کم سے کم لګېدلي. مونږ پیریډونه ورته نه خرابول، ته پیریډونو ته هم ورځو چې سبق هم خراب نه شي، ټیچران خفه نه شي. د دې د وجې ټایم لږ زیات لګېدلی دی. او دا تا په یوازې باندې جوړ کړی که نه د نورو ملګرو مرسته پکې درسره شته دی؟ نور ملګرو مرسته راسره شوې دي. څه د نوم دی او د کوم ځای؟ مزمل شاه د سټي ټاون. مزمل شاه دا راته ووایه چې په دې بلډینګ جوړولو کې تا دوی سره څه مرسته او څه مدد دې ورسره کړی دی؟ سرجي دې کې مونږ ډیکې لګولې دي او دا ګتم پکې استعمال شوی ده او خټه او دې کې رنګ استعمال شوی دی او دا ګیټونه جوړ شوي دي د لرګو ډیکو نه او دا دغه هم وله جوړ کړي دا ګول شیزونه او سرجي دې کې ډېر کار شوی، نور ملګري هم پکې مرسته کړې ده. دا راته ووایه یاره چې هلته کې چې د کې په کور کلي کې داسې بلډینګونه هم جوړ کړي دي که نه؟ نه جي. دا دلته کې تاسو په ډومبي ځل باندې جوړ کو؟ او جي. د دې په شا باندې دونه غټ راز څه دی چې دونه د خښتو یا د بلاکونو په دې خاریه کې چې چېرته کې پاخه بلډینګونه جوړېږي، ستاسو ذهن ته اچانک دا فکر راغی چې یاره مونږ پکې د خټو جوړ کړو، دې شاته راز څه و؟ سرجي دا مونږ هغه سکول وکتو نو مونږ ته سرجي وایي تاسو هم څه ماډل جوړ کړي. مونږ ته ده وویلې زاهد دا هغه وویلې چې راځه مونږ به د خټو نه جوړ کړو. سرجي ته مې وویل بس سرجي له راغلو، سرجي مونږ ته ویلي
ولې نه وایي زما دپاره خوشحالېږم په دې باندې. او بس بیا مونږ کار سټارټ کړو. دا زاهد صاحب دی د نقشه ساده کا ده پکې ډېر کار وکړو او بس نور ملګري مو هغوی هم پکې ډېر کار وکړو. مخکې د دې کې لیټونه هم پاتې دي او داسې ګریل کار هم دقسې دا یو ګیټ هم لږ پاتې دی. په دې کې مونږ سره حبیبول صاحب زیات محنت زیات مدد کړی دی. رنګ چې کم دی داسې نور څه سامان دی مونږ ته یې ډاډ هم راکړی دی. هر یو شیز مونږ سره یې مدد کړی حبیبول صاحب. استاد همیشه لپاره چې دی بنیاد ایښودونکی انسان وي او هغه بنیاد ایږدي. د کوم ځای چې بنیادونه مضبوط وي نو د هغه ځای چې کم بلډینګونه وي، د هغه ځای چې کم آبادیانې وي، د هغه ځای چې کم تحلیق کاري وي، د هغه ځای چې کم سوچ فکر وي، هغه هېڅکله نه پرېوځي. په دې ټول هر څه کې چې دی دوی دا خبره کوي چې یاره مونږ سره زمونږ د استاد مرسته ده، ځای په ځای باندې قدم په قدم باندې چې دی مونږ سره د خپل استاد محترم لاس ته د هغې مرسته ده را سره. نو زه دا فکر کوم چې یاره دا خو د خټو کور دی یا د خټو د سکول ماډل چې دی دوی جوړ کړی دی، خو کیدی شي په را روان وخت کې چې دی دوی د دې نه ښه ماډل یې داسې مخې ته راوړي، ښه ماډل یې جوړ کړي، ولې چې د دوی بنیاد مضبوط ایښودی کېږي لګیا دی. ډېره مننه. ورځو د مخکې ملګرو په له او د هغې سره خبرې اترې کوو. ستا د مشې ګله خوشحاله اوسئ. ستا د نوم دی او د کوم ځای؟ زما نوم خورشید دی، زه د ګلبار یم. ښه دا راته ووایې د ملګرو نه یا د استاد محترم نه چې دی ستاسو په باره کې ما ډېر زیات صفت واورېده که نه چې یاره دا هلک دلته کې څه ګیم کوي خلکو سره، خلک چې دی کنفیوز کوي ذهني طور چې دی خلک ګیروي په دې چاټ باندې. نو دا څه حساب کتاب دی؟ دا یو ګیم دی او دا ما تیار کړی دی خپلو لاسو باندې. جا دا به اوس تاسو به خیال دی که نوم خوښ یې زړه کې دا به د هغه نوم دې ډبه کې راوباسه. ملګرو کو خوښې راځئ د ملګري سره دا ګیم کوو وګورو چې دی ما څنګه ګیروي. تاسو چې دې کې نوم دې کې خوښ دی نومونه کې ښه نوم به کې خوښ کړمه. یاره داسې کار دی چې ما به کې نوم خوښ کړه. هغه نوم دې لاین کې شته؟ او دې لاین کې شته؟ او دې لاین کې شته؟ نه دی کې نشته. ښه جي دې کې شته؟ او دې کې شته؟ نه صرف دې او دې کې دی. او دا جي امین نوم ډېر خالقه بلکل دا امین نوم دی. بله راځه بیا زه نوم مې خوښ کړه. هغه نوم دې لاین کې شته وګورئ. یاره دې کې نشته. دې کې وګورئ. یاره دې کې هم نشته. دې کې وګورئ. یاره دې کې هم نشته. یاره دغه کې شته. صرف دې کې دی. او دا نوم دی حارث. هلکه حارث بلکل هم دغه نوم دی. دا ته څنګه کې یار یو ځل بیا راځه ځه ورځه پې. هغه نوم دې لاین کې شته؟ او دې کې شته. دې کې وګورئ. او دې کې هم شته. دې کې وګورئ جي. او دغه کې هم شته. دې کې وګورئ. په دغه کې هم شته دی. دې ټولو کې او دا اویس اویس نوم دی. ډېر خالقه بلکل ملګرو عمدق نوم دی. 3 ځله مې ورسره خواري وکړله او 3 ځله چې دی پکې بلکل کریکټ انسر راکړ او ګیره کړم په دې سیز کې. دا راته ووایه ګله چې دا ګیم دې جوړ کړی څنګه دی؟ دا څه کمالات دي؟ چې دا ګیم ما څه 6 کاله مخکې یو کس نه کتلی چې که نه نو بیا چې کله د حبیب ګل صاحب آرټ ګیلې تیاره کړه نو هغه ټایم ما نه خو هېر شوي وي مې سوچ ډېر زیات وکړلو نو بیا هغې نه بعد دا ما تیار کړه. اخر دا ګیم اوس ته مونږ ته راښیې که نه؟ نه چې درده نه ولې؟ بس دا یو تاله ما سره د چابي سره نه ورکړه. نو که د دې چابي ته مونږ له راکړې مونږ به پې دا ملک زرغون کړو، مخې ته به یې نورو خلکو ته ورکړو، نورو خلکو ته نوم به پې ستا کېږي. نه جي دا نشته کېدلی. هلکه څه لږې ډېرې پیسې به راته ومنو راسیز مونږ ته راکړه. Absolutely not. ډېره مننه. ګله څه دې نوم دی او د کوم ځای په 2م کلاس کې دلته سبق وایي دی سکول کې؟ یاره جی وزیر کوانی کې پاتې کېږو 8 کلاس کې. ښه دا راته ووایه ګلابه چې څه دې جوړ کړي دی د کتونکو ته به څه ورښایو؟ جی مونږ دا زانګو جوړه کړې ده او سوپیار سم جوړې کړې دي. دا دې د څه څه شیزونو نه جوړ کړي دي؟ دا مې سکریمانو سټک نه جوړ کړی. سکریم یا سټکس. واه دا خو ډېر ښکلي څیز دی. که تاسو ګورئ چې کوم د سکریمانو دا ډکې دي په پښتو کې ورته څه وایي یخنلي ورته وایي که نه؟ دا چې کوم د یخنلو دغه ډکې دي
د هغې نه چې دی د دا زانګو جوړه کړې ده، ورسره د دا میز جوړ کړی دی، ورسره یې دا کرسۍ جوړې کړې دي او داسې نور شیان دي. دا څه شی دی ګله؟ یاره جي دا یو ګیلاس دی او ورسره هغه موبایل پکې خلک سیږدي چارج ته، هغه شی دی. ها دا خو زما په خیال بیا خو به هر څوک پیژني، پته نشته چې ما ولې نه پیژندو. دا چې کوم موبایل پکې ږدي که تاسو فکر کړی وي په ټیبل باندې اکثر پروت وي، نو هغې دپاره چې دی دا څیز جوړ کړی دی او بیا ورسره د اوبو څښلو دپاره یو ګلاس جوړ کړی دی. نور د څه جوړ کړی دی ګله؟ یاره جي بس دغه مې صرف جوړ کړی دی. دا فکر څنګه ستا ذهن ته راشي چې زه راشم او زه دا شیزونه جوړ کړم؟ یاره جي هلته اول لاړم خلکو سکرین ډوبې هر څه جوړ کړو، بس دا ورغلم ملګرو پسې چې دا څنګه کوم موبایل کې راغواړې سکرین سټکس، بس ما راوغوسته حبیب ګل سره مې دلته حبیب ګل صاحب سره مې دلته خبره وکړه، هغه ته بس جوړ کوي، بس موبایل کې مې دا سکرین سټکس په هغې کې دا رایل، بس هغې ته مې کتل او بیا مې جوړول. ښه مطلب چې د دې په شا باندې هم د استاد محترم لاس دی. یس سر. ډېره ښه ده. دلته کې دا نور کورونه مورونه ښکاري د ډکو نه جوړ شوي، دا هم تا جوړ کړي دي؟ نه جي دا ما نه دي جوړ کړی. ته صرف دا څیزونه جوړ کړي دي. ډېره ښه تخلیق کاري ده. دا راته ووایي چې کور کې دا څیزونه جوړئ؟ نه جي دا مې کور کې نه جوړ کړل، خو دا دلته بس تجربه مې واخیسته، بیا پې عقل مې کار وکړو، اوس دا کور کې مې جوړوم ورسره. ښه ډېر ښه دی ګله. راځئ ملګرو زما سره اوسئ، ورځو د نورو ملګرو په له او د هغې نه هم داسې رقم شیان چې دی هغه ستاسو مخې ته راولو چې هغوی څه جوړ کړي او په هغې باندې ورسره خبرې اترې کوو. زما سره اوسئ. څه دې نوم دی او د کوم ځای؟ زما نوم محمد ایجاد دی او د وزیر کانلي شاهنواز ټون یم. ښه ډېر ښه دی. هلکه تا چې څه جوړ کړي دي زه وایم چې هغه د ملګرو ته مخامخ کو ښه به نه وي؟ ولې نه؟ نو راځه که نه ګورې څه ده؟ دا لیپټاپ دی او دا ما جوړ کړی په 4-5 ورځو کې، بس دا مې سکول ته راوړی. ښه هلکه د لیپټاپ جوړ کړی دی او هغه هم میک بک یې جوړ کړی دی. که تاسو وینئ د نیم سیو والا لوګو په دې باندې جوړه ده او دا یې پسې لګولي. هلکه دا پې د ده دغه دی کنټیکټ نمبر دی، هر څه دي چې هلکه د داسې لیپټاپ جوړولو دپاره تاسو بیا مونږ سره رابطه کولی شئ. اجازه دا راته ووایه ګله چې دا لیپټاپ دې څو ورځو کې جوړ کړی و؟ دا مې په 3 ورځو کې جوړ کړی و او دې کې کته لګېدلې ده، نور د مارکر دغه او دا بلیک شیټ پکې لګېدلی دی او په دې کې نور دا سپین شیټ پکې لګېدلی دی او دغې نه جوړ دی. دا سامانونه دې ولا د کوم کونجه را پیدا کړي دي هلکه؟ دا دې دغه والا خرڅېږي، دا کاپۍ کتابونه چې خرڅوي او پینونه دې سره دا خرڅېږي. ښه مطلب د سټیشنرۍ والا سره یې ده. نور د څه جوړ کړي دي؟ یو کمپیوټر دی او یو دا جهاز دی، په دې کې راسه یو د ملګري مدد هم شوی. ښه تاسو کو داسې دغه شاته وینئ که نه، دا کمپیوټر چې دی دا د جوړ کړی دی، خو هغه د مانی هغه ډرامه هم کتلې وه، دا کمپیوټر دی، دا یې شیشه ده او دا یې لکۍ ده. صحیح شو؟ نو دا هغه کمپیوټر نه دی، صحیح شو؟ دا د اوریجنل کمپیوټر چې دی یو ښکلی شانتې ماډل دی چې دی ګلالي ماشوم په ده باندې ډېره زیاته خواري کړې ده. صحیح شو؟ مخکې ته ګورو چې د نور څه جوړ کړي دي هغه هم تاسو ته راوړاندې کوو. نور دې څه جوړ کړي دي ګله؟ یو دغه جهاز دی، په دې کې راسه یو جاوید ملګری و، هغه اوس بیمار دی، اینې جراثیم دی خو دی نه ښه کي که نه، هغې راسه پکې ډېر مدد کړی و. نور آیډیا زما وه که نه، او هغې راسه پکې لرګو کټ کولو کې مدد کړی، میخ ټکوالو کې او رنګ ورکولو کې، او بس دغه په 2-3 ورځو کې مې دغه جوړ کړی دی. ښه زه وایم که دا جهاز دې کسانو ته مخامخ کو ښه به نه وي؟ ولې نه؟ ډېر. بس راځه. واه لکه دا خو ډېر غټ څیز یې جوړ کړی دی یار، او دا خو زما په خیال باندې د کور نه چې د کټ بازو راوړلی دی. او که نه دا کټ بازو همداسې پروت و، بس ما راځه څه پیدا ته نه شي اخیستلی. همداسې پروت نو مطلب چې دا تا روشته و، نو مور بیخي چې دکې داسې په جارو مارو باندې نه وي والی؟ نو مور خو پې نور هم خوشحاله شوه چې زما زوی یو داسې کار کوي او مخکې په وړاندې دی.
دا راته اوس ووایه چې په دې جز کې به مونږ کم ځای ته لکه چکر لګو چېرته به پرې چکر راکوې مونږ ته سرجي دا خو ورتې نه شي خو بس داسې یو شکل دی که نه نو په دې کې چېرته تللی راتلی نه شي خو نور اوریجنل جاز کې به تاسو تللی شي ډېره ښه دی د دې ماشوم چې دا کومه مینه ده کومې خوږې خبرې دي او کومه تخلیقکاري دې کړې ده نو والله چې بنده ورته ګوته په خوله پاتې شي یوازې دا ماشوم نه دلته کې تاسو چې دا څونه ماشومان وکتل که نه او تاسو د دې د چې کومه ګیلري ده د دې چې دا کوم ځای جوړ کړی دی په دې کې تاسو د هر څه وکتل یاره والله چې بنده ورته ګوته په خوله باندې بالکل پاتې کېږي لکه ډېر ښکلي ښکلي شیان چې دی جوړ کړي دي او مطلب یو د بل نه ښکلی بل د بل نه ښکلی بل د بل نه ښکلی نو هغه د پښتو یو متل دی وی ګل دی که د ګل دی یو رښکم لاندې دی بل دی نو مقه شانتې دی چې یو د یو نه ښه بل د بل نه ښه نو انسان وایي چې یاره زه د کم په اړه باندې ستاینه وکړم د کم چې دی تعریف وکړم لیدونکو دا ما سره یو بل ماشوم ولاړ دی راځئ د دې نه تپوس پوښتنې کوو چې دوی څه جوړ کړي دي او بیا هغه مونږ د تاسو ته راوړاندې کړو ستړی مشې ګله خوشحال اوسئ څه دې نوم دی او د کوم ځای ټول نه بیله خو زه د افغان سټریم شکریا دا کوم چې موږ له دونه وخت راکړلو موږ له دونه نظر واچولو او زموږ سکول تپوس یې وکړو زما نوم خو محمد سلیم دی او افغانستان تعلق ساتم خو اوس چې کوم ځای کې اوسېږم قاضي کلي کې اوسېږم زه ښه دا ملګری دا ماشوم دا د بره پښتونخوا دی خو دلته کې په پېښور ښار کې ژوند کوي د نانکپورې په دې مکتب کې چې دی د خپل زده کړې ترلاسه کوي خپل زده کړې کوي سلیم ګله دا راته ووایي چې څه دې جوړ کړي دي دلته کې ما خو دلته سوسایټي جوړې کړي دي او 2 سوسایټي دي کم چې پولوشن والا دی او نان پولوشن والا دی نو څوک چې پولوشن پیلاوي نو هغې په سوسایټي کې به د الودګي به ډېره وي ګندګي به ډېره وي نو څوک هغې د خلکه به صحتمند نه وي کمزوري به وي معده کې به فرق یا به ټول جسم کې فرق وي کم چې دا سوسایټي صفا ساتي فضا یې صفا وي الودګي صفا وي خلک یې مضبوط وي علاقې هم صفا وي هر څه صفا وي نو زه دا یو میسج دې خلکو له ورکوم چې سوسایټي صفا ساتئ معاشره صفا ساتئ او صفایي نصف ایمان دی او کوم څوک چې سوسایټي الودګي پیلاوي پکې نو د هغې به سوسایټي به صفا نه وي الودګي به صفا نه وي خلک به کمزوري وي جسم به کمزوري څوک چې سوسایټي صفا ساتي هغې به خلک به مضبوطي فضا به هم صفا وي الودګي به هم صفا وي بس دا پیغام ورکوم دی خلکو ته نو دا ډېر انتهایی ښکلی پیغام دی د دې ماشوم له اړخه چېرې د دا څیز جوړ کړی دی هغه چې کم خلک لګیا دي چاپېریال زمونږ ګنده کوي په هغه کې ګندونه غورځوي په هغه کې پلاستیکي څیزونه غورځوي او هغه ګنده څیزونه چې دوی خوراکونه وکړي یو څیز او بل څیز هغه په دې کې بیا غورځوي هغه چاپېریال مونږ ته ګنده کوي هغه راته څښا کوي د هغې نه بیا ډېرې زیاتې رقم بیماریانې چې دی هغه په چاپېریال کې پیدا کېږي او هغه ماشومان هم چې دی اثرانداز کوي متاثره کوي او بیا په لویو باندې هم هغه ډېر غټ اثر کوي نو دې ګلالي ماشوم چې دی هغه څیز هغې راغشتی دی او هغې دلته په دې چاټ باندې چې دی رقم کړی دی که تاسو زما شاته دا ګورئ صحیح شو دی د دې په ذریعه باندې د دې پینټینګ په ذریعه باندې دی د خپل چاپېریال له هغه پیغام ورکوي نو یاره زه د دې سوچ ته ډېر زیات حیران شوم چې په دومره کم عمر کې چې دی مثال خبره دې راپاسي او دې دا څیزونه چې دی هغې ته دې انځوري شکل ورکوي چې دی به لا مخکې څونه کامیابۍ ترلاسه کوي ګله نور دې داسې څه جوړ کړی دي ما خو ډېر آرټ جوړ کړي تصویران چاټونه شو ما ډېر بچپن نه شوق و اوس خو الحمدلله د آل سکول نه پېښور کې هغه کمپټیشن و آرټ کمپټیشن ماشاءالله دې کې مې فرست پوزیشن واغستو 13 پیره مې سیکنډ پوزیشن اغستی و دا د حبیب ګل صاحب مرسته و راسره مدد یې راته چې دومره خواري موږ سره وکړه او دومره مدد یې موږ سره وکړو دا زما د بچپن نه ډېر شوق وم ورسره خو لکه مونږ ته دونه وخت ټایم نه میلاوېدو لکه به پابندي وه په موږ مدرسې سکول او دا ځینې خلک وایي چې سرکاري سکول کې ټیلنټ نه دی ټیلنټ پورې وایم چې وایي چې سرکاري سکول داسې دی او هغسې دی نو زه یو پرایویټ ماشوم دی هغه دا ورکوم لکه مقابله ورسره کوم چې ما سره مقابله وکړي او د سرکاري سکول ټیلنټ دی وګوري چې سرکاري سکول کې چا کې ټیلنټ شته او که نه نو زه دا پیغام دی خلکو له ورکوم چې
نه آرټ ګیلري د تصویرانو له ډېر وخت ورکړي خپل وخت یې نه ضایع کوي او سوسایټي صفا ساتي معاشره صفا ساتي. همدغه پیغام ورکوم نو. ډیره مننه کور ودان.